السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملګرو، هیله لرم چې تاسې به جوړ روغ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه زاهد خان یم. تاسې ته په نننۍ ویډیو کې د یو داسې اته کلن ماشوم کیسه کوم چې له یوټیوبه څخه یې په 2019 کال کې تر ټولو زیاتې 26 میلیونه ډالر ګټلي دي. نو ملګرو، که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ ترڅو زموږ د هرې نوې ویډیو معلومات تر تاسو پورې ډېر ژر در ورسیږي. ملګرو، اته کلن ماشوم چې خپلې جوړې شوې ویډیوګانې په یوټیوب کې پورته کوي، په 2019 میلادي کال کې له یوټیوب څخه د نړۍ تر ټولو زیاتې پیسې 26 میلیونه امریکایي ډالر ګټلي دي. یو څو ورځې مخکې د پاریس مجلې د هغو کسانو لیست خپور کړی چې پر یوټیوب د ویډیوګانو چلولو په پایله کې پیسې ګټي. په دغه لیست کې اته کلن ماشوم چې ریان کیجي نومیږي لومړی مقام خپل کړی دی. ریان کیجي چې اصلي نوم یې ریان ګاندي په 2013 میلادي کال کې هم له یوټیوب څخه تر ټولو زیاتې 22 میلیونه ډالر ګټلي وه. ملګرو، ریان د خپلو والدینو په مرسته په 2015 کال کې پر یوټیوب د ریانز ورډ په نوم چینل خلاص کړي چې یوازې په 3 کلونو کې شاوخوا 23 میلیونه سبسکرایبرز وموندل. اته کلن ریان د خپلې جالبې اداکارۍ او ګټورو ویډیوګانو په خپرولو میلیونونه مینوال موندلي چې اوس یې دغه ویډیوګانې د رزق ګټلو ستره وسیله ده. ریان زیاتره په خپلو ویډیوګانو کې د لوبو بکسونه خلاصوي او بیا د دغه چیزونو سره لوبې کوي چې اوس د لوبو سربیره نورې تعلیمي ویډیوګانې هم وړاندې کوي. همدارنګه ملګرو، پاریس مجله زیاتوي چې په یوټیوب کې ریان پسې په 2م نمبر ډود پرفیکټ چینل دی چې د ګڼو ملګرو لخوا جوړ شوی او داسې ویډیوګانې وړاندې کوي چې پکې د ناممکنه چیزونو د بریالیتوب هڅه کیږي. دوی په 2013 جون څخه تر 2019 میلادي جون میاشتې پورې له یوټیوب ویډیوګانو 20 میلیونه امریکایي ډالر ګټلي دي. همدارنګه ملګرو، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې زموږ او ستاسې پښتنو ملګرو هم د یوټیوب څخه ډېرې زیاتې پیسې ګټلې دي. یو مثال د عبدالولي دی. ملګرو، تاسو به په انټرنیټ کې آنلاین استاد ټکی کام سرچ کړی وي. دغه آنلاین استاد ټکی کام چې کوم هغه جوړونکی دی، د په څو وخت مخکې په یو کال کې له یوټیوب او د انټرنیټ څخه 1 میلیون ډالر وګټله چې اوس په بهر کې اوسیږي. نو د ده د رزق تر ټولو ستره وسیله اوس دغه د انټرنیټ پیسې دی. نو ملګرو، که چیرې موږ او تاسې هم کوشش وکړو چې په انټرنیټ کې خوندورې ویډیوګانې اپلوډ کړو او بیا د هغه کې نور پسې زیات کوشش وکړو، نو کېدای شي چې ورځ موږ او تاسې هم د یوټیوب څخه ډېرې زیاتې پیسې په ډېر لږ وخت کې وګټو. نو محترم ملګرو، دا وه د اته کلن ماشوم کیسه. نو که چیرې زموږ دا ویډیو ستاسې خوښه سوې، مهرباني وکړئ ویډیو د سره لایک او شیر یې کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.